السلام علیکم ډیر سټوډنټس نن چې کوم زموږ د کلاس ټاپک ته هغه موږ سره په انسرټ ټیب کې چې کوم دا پکچر کمانډ راغلی دی نن به موږ په دې کلاس کې ډیټیل سره دا پکچرز کمانډ څه کو دا به ډسکس کوو. موږ دلته راشو د پکچرز باندې کلیک کوو نو سٹارټ کې موږ سره یو دیس ډیوایس راغلی بل پکې راغلی دی آنلاین پکچرز. اوس موږ سره چې کوم دا دیس ډیوایس ته لایک زموږ په کمپیوټر کې چې کوم پکچرز پراته دي هغه به موږ څه کوو د دیس ډیوایس نه به اوپن کوو او کنه د یو آنلاین ویب سایټ نه موږ راوستل غواړو نو سبا کو انټرنیټ کنیکشن مو سره اسټابلیش کو او دلته نه بس کولی شو هغه پکچر موږ راوستي شو. لایک زرا علم دلته د دیس ډیوایس موږ سره چې کوم راغلی دلته مې سو کو یو پکچر مې دی کې انسرټ کو ټیک تا کنه. اوس ما سره چې کوم دا پکچر رالو دی ځکه د پکچر باندې کله کلیک کوو موږ سره یو پکچر فارمیټ ټیب دی لپاره اوپن کیږي. صحیح شو. د پکچر فارمیټ ټیب کې ډومبه چې کوم کمانډ دی هغه پکې موږ سره راغلی دی ریموو بیک ګراوند. اوس موږ وایو که د یو پکچر نه موږ دا بیک ګراوند ریموو کول غواړو نو ایزیلی دی نه څه کولی شو بیک ګراوند ریموو کولی شو. لایک زرا علم دلته ریموو بیک ګراوند باندې مې کلیک کو اوس هم چې ما سره کوم دا پکچر راغلی دی نه څه کوم دا بیک ګراوند ریموو کوم. اوس موږ سره دلته مزید په دې کې وګورو لیکلی دی مارک ایریا ټو کیپ څه لیکلی دی مارک ایریا ټو کیپ وي هغه ایریا مارک چې کومه د پرېښودل غواړو مطلب دا چې کوم مونږ نه ختمو نه ایریز کو. لایک زم چې دا ایریا ما سره کوم راغلی دا د موږ سره د مارک نه ختم شي. صحیح دی کنه. نو دلته وګورو موږ سره سکیږي دا ایریا موږ سره ختمیږي. لایک زرا علم زم چې ما سره کوم دلته دا ایریا راغلی دا دیم به کې موږ سره ختم شي. صحیح ده کنه. دا موږ سره پکې سره مارک ایریا ټو کیپ دی. اوس که زه راشم د کیبورډ نه انټر بټن پریس کوم نو موږ سره څه کېږي هغه بیک ګراوند ریموو کېږي. ټیک ده. اوس دلته بیا موږ وګورو دې ځای کې بیا ورکړی چې مارک ایریا ټو ریموو څه لیکلی دی مارک ایریا ټو ریموو. که د مارک ایریا ټو ریموو باندې موږ کلیک کوو هغه ایریا مارک چې کوم موږ څه کوو ریموو کول غواړو مطلب دا دی چې موږ سره دویمه چې دا ایریا چې کوم راغلی دا دې څه شي دا دې ورسره ریموو شي. صحیح شو کنه. نو د دې سلیکشن موالو لا زویم چې ما سره کم دلته دا ایریا پاتې شوی دا د را سره ریموو شي. دلته به کلیک وبس باندې مارک ایریا ټو ریموو باندې دلته راشو سلیکشن د دې ځوالو نو موږ سره به دا ایریا سکیږي دا به را سره مارک کیږي چې کله موږ مارک کو راشو انټر بټن پریس کو نو هغه ایریا بس کیږي موږ سره به دلته نسکیږي ریموو کیږي برا سره. ټیک تا کنه. ها بیا دلته راشو پکچر فارمیټ کې کلیک کو بیا موږ سره راغلی په دې ځای کې عمر شانتي سیم اس دلته رالم کلیک مې کړ بیا لیکلی ډیلیټ مارک زم چې ما سره کوم دا مارکینګ ما ولګو لایک مارک ایریا ټو کیپ دلته ما سلیکشن د دې ځای واخښو دونه ما مارک خو زم چې ما سره کوم دا مارکینګ دا زه ډیلیټ کوم نو ډیلیټ مارک باندې به کلیک کو نو دا مارکینګ چې کوم لګي دا به ډیلیټ کیږي. سیم اس بیا موږ سره راغلی په دې کې چې ډیسکارډ آل چینج زم چې تاسو نه چینجینګ پکې ما وکړو دا زه ډیسکارډ کوم نو ډیسکارډ آل چینج باندې به کلیک کوم. صحیح شو. نو دا به موږ سره راغلی دی ریموو بیک ګراوند نه. ها بیا به کې راغلی کریکشنز. اوس دا کریکشنز باندې کله مونږ کلیک کو دلته لایک زم چې دا کلر څه کوم برایټنس لکشان سیوا کوم داسې به راځي. لا سیم اس مونږ یو بل پکچر راوالو انسرټ ته رالم پکچر باندې کلیک کو دیس ډیوایس ته راشو او دلته نه یو پکچر انسرټ کو دایو. صحیح شو. اوس دې پکچر ته مونږ وګورو که زه د دې پرنټ وباسم کنټرول پی کو که نه نو موږ سره بس داسې ټایپ شو کېږي خو نه زم چې داسې موږ سره نه شو کېږي. لږ شان فارمیټ ولا ورکو دلته لیکلي کریکشن زم چې د پکچر باندې کوم برایټنس یې واګم نو کریکشنز ته به راشو دلته راځو دلته کلیک کوو نو په دې باندې موږ سره څه کېږي برایټنس سیوا کېږي را سره. ټیک ته کنه څونه برایټنس موږ سیوا کول غواړو ایزیلی سیوا کولی شو. لایک زرا علم دا کریکشن مې فلحال څه کو نارمل کو داسې. صحیح شو. لایک د کریکشن ما څه کو داسې ټایپ مې واغشتو. صحیح ده. اوس د دې پکچر مونږ وګورو دلته لیکلی دی کلرز. اوس په دې پکچر کې مونږ وګورو دلته نو دلته بیا یو بل کمانډ دی ته څه وایو کلرز ورته وایو. اوس لایک زرا علم دلته مې دې کلر باندې کلیک کړو داسې کلر والی سیم اس زرا علم دا کلر مې ولا ورکو د پکچر کریکشنز به مونږ کوو. ها لایک دا کلر مې ولا ورکو. صحیح دی کنه. سیم اس بیا موږ سره راغلی په دې کې آرټسټک افیکټس دي نو که د آرټسټک افیکټس باندې کلیک کو لایک موږ سره داسې ټایپ راغلی زم چې داسې سټایل الو نو دا به موږ سره راغلی دي آرټسټک افیکټس پکې راغلی. ها مطلب دا چې موږ لاس نه خپل څه کوو یو ډیزاین جوړو هغه آرټ ټایپ موږ سره راولو نو هغې لپاره بس یوز کوو د آرټسټک افیکټس والا کمانډ یوز کوو. ټیک تا کنه. اوس په دې ځای کې لږ شان مونږ پریویس راشو دې ځای کې وګورو موږ سره لیکلی دی کمپریس پکچر څه لیکلی دی کمپریس پکچر. په دې کمپریس پکچر ته بیا راځو دې نه مخکې لږ شانتې په دې کې د غوږو فارمیټینګ وکړو نو بیا څه کوو مخکې ځو زه رالم دې پکچر باندې مې کلیک کو اور سیم اس دلته رالم کلیک مې کو کلرز باندې د کلرز کې لایک زه کلیک کوم بس باندې سیټ ټرانسپیرنٹ کلر باندې
صحیح شو کنه. اوس هم چې ما سره کم دا کلر راغلی زه څه کوم دی دا کلر ترانسپیرنٹ کوم نو اوس موږ سره دا سره راغلو مطلب دا چې کم د بیک ګراوند دا کلر دی هغه بس کوي هغه په دې باندې موږ سره اپلای کیږي نو دا موږ سره څه شو ایزی وی شو. صحیح شو. کله ایگزری کریکشن تراشه مو د کلیک کم پکچر کریکشن آپشنز باندې او دلته وګورم دلته زه هم چې دا شارپنس ولا لیک سو کوم انکریز کوم دلته نو موږ کیږي د پکچر دا شارپنس بس کیږي په دې باندې اپلای کیږي او موږ سره بس کیږي دا به انکریز کیږي. ها سیم اس دلته راشو برایټنس ولکشن سیوا کوو دلته نو برایټنس سیوا کیږي ٹھیک تا کنه. اوس موږ ګورو نو د پکچر چې موږ سره کوم خپل سټرکچر او هغه رو چینج کیږي که زه راشم دلته د کراپ کمانډ باندې کلیک کما او سو کما دا چې کوم پکچر دا کراپ کم داسې لایک ما دونه کراپ کو. صحیح شو. نو دلته موږ سره کیږي پکچر را سره کراپ کیږي. سیم اس دلته رالم پکچر باندې مې کلیک کو پکچر فارمیټ ترالم فارمیټ کې مې کلیک کو بس باندې په کراپ باندې دلته نو سره کېږي پکچر به مونږ کراپ کو لایک ما دونه کراپ. صحیح شو. دلته نو ما سو کو دا پکچر سره دونه کراپ کو رالم انټر بٹن مې پریس کا پکچر مونږ سره بس کېږي کراپ کېږي برا سره. صحیح ده. نو دا به مونږ سره راغلي دي پکچر کمانډز راغلي دي. اوس په دې پکچر کې مونږ سره دلته وګورو لیکلي دي کمپریس پکچر لایک ما دا ختم کو انسرټ ترالم انسرټ کې مې پکچر واغشتو دیس ډیوایس باندې مې کلیک کو او پکچر مې واپس انسرټ کو دایو. اوس دا پکچر مو سره کوم راغلی دلته یو کمانډ دی هغه ته وایو کمپریس پکچرز ورته وایو کمپریس پکچر زه چې دا پکچر مو سره شي دا سره کمپریس شي څه سره کمپریس شي مطلب دا جدي دا سایز لایک دا پکچر دی دا ز سند کول غواړم د دې سایز ما سره لایک 4 MB دی زه چې دا د الیکشن ډیکریز شي کمپریس شي نو غل لپاره دا کمپریس پکچر کمانډ یوز کوم. لایک زرا اعظم دا پکچر ګورو که زرا شبنل د ډیسکټاپ باندې ګورم دا پکچر مو سره پروت دی رائټ کلیک کو پراپرټیز ترا شو دی پکچر نو مو سره د دې چې کم سایز دی دلته مو سره سره 4.43 MB د خپل سایز دی. صحیح شو. اوس هم چې دا د مو سره کمپریس شي اوریجنل مو سره کاپی دا صحیح ده کنه. سیم اس دلته درالم کلیک مې کو پکچر باندې پکچر فارمیټ ترالم دلته مې کلیک کو سمان دی کمپریس پکچر باندې. صحیح شو. او لایک د دې سایز ما دونه ټایپ کې واغشتو ایمیل ټایپ کې ما واغشتو 96 دلته درالم اوکے باندې مې پریس کو. صحیح شو. رائټ مې کلیک کو او دلته درالم دا پکچر سو کوم دا سیو کوم سیویز باندې مې کلیک کو. صحیح شو. ډیسکټاپ ترالم ډیسکټاپ کې ځای دلته مول کو چې کمپریس. صحیح شو. سیو باندې مې پریس کوم سره دا پکچر څه شو سیو شو را سره. اوس دا پکچر مو سره څه شو سیو شو را سره. اوس زرا علم دلته د پکچر مونږه کمپیریزن کوو لایک زرا شم دا دلته را مینیمایز کم دا مو سره کمپریس پکچر راغلی که زرا شم پراپرټیز باندې کلیک کما نو مو سره د دې سایز سونه شو 69.7 KB شو او کنه راشم اوریجنل او ګورم د اوریجنل چې مو سره کم دغه راغلی دی کم سایز راغلی دی هغه پکې به هی چینج دی. صحیح شو کنه. نو کوم دلته وګورو د دې چې موږ سره کم سایز دی هغه 4 MB او چې کله موږ دا پکچر سایز کمپریس کړو موږ سره څه شو 69.7 KB درالو. صحیح شو. د دې کمانډ به موږ سره دا کار چې دا پکچر کمپریس کړي را سره بیا لګي به کې موږ سره چې چینج پکچر زم چې دا پکچر ز چینج کوم نو را به شو چینج پکچر باندې مکلیک کو دیس ډیوایس ته برا شو. صحیح شو. لایک زه یو بل پکچر رالم دا پکچر انسرټ کوم نو دلته موږ سره بس کېږي دا پکچر ورا سره چینج کیږي. صحیح شو. بیا لیکلی په دې کې ریسیټ پکچر څه کار کوي لایک زرا علم دلته دا کم کلرز دي دا مولا ما چینج کو سیم اس زدي چې کم سایز دی هغه ما دلته نسو کو ډیکریز مې کو داسې هو کنه زرا شم دلته ریسیټ باندې کلیک کم ریسیټ پکچر نو دا کلر به واپس کېږي خپل فارم ته راځي او کنه دلته کلیک کم ریسیټ پکچر اینڈ سایز نو هغه کلر به موږ سره ختم شو ور سره چې کم د دې سایز دی هغه به واپس خپل فارم ته راشي. صحیح ده کنه. نو دا به موږ سره راغلي دي دا به موږ سره ریسیټ پکچر اینڈ ریسایټ پکچر اینڈ سایز دی. صحیح شو. بیا نیکسٹ مونږ وګورو دلته لیکلي پکچر سټایلز سیل کلی دي پکچر سټایلز کله راشم د پکچر سټایل باندې کلیک کوم نو دا موږ سره ډیفرنٹ ټایپس اف سټایل څه کوي په دې پکچر باندې اپلای کوي او موږ دلته نه سکول شو دا لګول شو لایک ما داسې پکچر سټایل واغشتو داسې ما واغشتو سیم اس داسې پکچر سټایل لګوم چې کوم ټایپ اف پکچر سټایل تاسو لګول غواړئ دلته نه ایزیلی لګول شي. ها دا به موږ سره راغلي دي پکچر سټایلز پکې راغلي دي. ها بیا نیکسٹ مونږ وګورو دلته لیکلي دي پکچر بورډر سیل کلی دی پکچر بورډر لایک زم چې زما دا کم پکچر راغلی دی له سور کوم بورډر ولا ور کوم نو د پکچر بورډر باندې کلیک کو لایک دل درالم ریډ کلر ولا ما ور کو سیم اس دل درالم دا کلر می ولا ور کو سیم اس بلیک کلرز لګو صحیح شو. دا ډیفرنٹ ټایپس اف کلرز دي د سره پاره د پکچر بورډر د پاره. صحیح ده. بیا لګلی موږ سره پدې کې بل کمانډ دی هغه د موږ سره پکچر افیکټس
د پکچر باندې موږ څه افیکټس لګول غواړو لایک زه راغلم دلته څه کوم زه یم چې داسې افیکټس به ولګي نو داسې به اپلای کېږي پکچر افیکټس باندې کلیک کړو دلته راشو پریسیټ باندې کلیک کړو نو موږ سره سره دا ډیفرنٹ ټایپس اف پریسیټ سټایلز دي چې کوم یو موږ لګول غواړو دلته نه لګول شو ها شیډوز لګو څه کوم د چې موږ سایه وایو لایک زه هم داسې شیډو پکې لګوم دلته نو موږ وګورو نو یو شیډو رااله صحیح ده پکچر افیکټس باندې کلیک دا به ډیفرنٹ ټایپس اف کمانډز موږ سره د پکچر د سټایل لپاره صحیح شو ګلو لګول غواړو سیم اس اس سافټ ایجز اغستل غواړم بیا پکې ویول ټایپ موږ اغستل غواړو دلته لګولی شو ٹھیک تا سیم اس اس افیکټس باندې کلیک کو 3D شیپ اورینټیشن زه لګوم نو دلته نه ایزیلی موږ سکولی شو دا روټیشن ولا برابرولی شو چې کوم یو روټیشن ټایپ ته لګول غواړي دلته نه ایزیلی موږ لګولی شو 3D چې کوم سره راغلی ها نو دا به موږ سره راغلی دی پکچر کمانډز دی ها بیا رالم پکچر فارمیټ باندې کلیک کو پکچر فارمیټ کې بیا لیکلی موږ سره پکچر لیاوټ اوس د پکچر لیاوټ کې موږ کلیک کړو دا موږ سره مزید ډیفرنٹ ټایپس اف لیاوټس دي صحیح شو چې کوم لیاوټ موږ لګول غواړو لایک زه رالم زه چې مزه پکې دا یو لیاوټ لګوم صحیح شو لایک زه رالم دلته ورته مو لیکو چې دا به موږ سره فرست پکچر رالو صحیح شو سیم اس ال د ایډ شیپ باندې کلیک کو دلته موږ یو بل پکچر ایډ کول شو نو موږ یو لیست ټایپ دلته لګول شو چې کوم یو لیست ټایپ موږ لګو ایزیلی دلته نه لګول شو نو دا ټول به موږ سره راغلي دي پکچر سټایل افیکټس راغلي ها زم چې یو شیپ به زه انسرټ کوم نو دلته موږ شیپ انسرټ کول شو صحیح شو مو اپ کوم مو ډاون کوم نو دلته موږ کول شو پروموټ پکې کو سیم اس اس دا سه موږ سره رائټ ټو لیفت پکې موږ سره کو ایډ کول غواړو صحیح شو کنه نو دا به موږ سره مزید نور د پکچر سټایلز راغلي د کلرز ور کوم دلته نه کلر ور کولی شو چې کم ټایپ اف کلر موږ سلیکټ کو هغه به موږ سره کېږي په دې باندې اپلای کېږي ها لایک موږ دا سټایلز چې کم سټایل تاسو لګول غواړئ ایزیلی لګول شي د یو فیور پریزنټیشن پکې موږ لګول غواړو نو هغه لپاره موږ دا چې کم شیپس راغلي دي ایزیلی موږ سکول شو په دې باندې ډیزاین کول شو صحیح شو لایک دلته ما ولیکل چې سیکنډ مې ولګو صحیح ده کنه دلته مې ترډو لګو صحیح شو نو دا ټول موږ سره ډیزاینز چې کوم ډیزاینز موږ لګول غواړو لګول شو ها د پکچر پریزنټیشن کې موږ سره دا په کار راځي لا موږ سره داسې اني ټایپ اف اسایمنټ موږ لیکو نو هغه لپاره موږ څه کولی شو دا چې کوم افیکټس راغلي دا موږ لګول شو ها دا به موږ سره ډیفرنٹ ټایپس اف کلر دي چې کوم کلر موږ لګول غواړو ایزیلی موږ لګول شو ها نو دا به موږ سره راغلي دي پکچر سټایلز موږ سره ها دا به دلته وګورو دې لیکلي سمارټ سټایلز سری سمارټ سټایلز موږ سره دا ها دې باندې کلیک کو چې کوم یو سټایل موږ لګول غواړو ایزیلی لګول شو ٹھیک تا کنه نو دا به موږ سره پکچر افیکټس راغلي چې کوم ټایپ موږ لګول غواړو ایزیلی لګول شو ٹھیک تا بیا به موږ سره راغلي ریسیټ ګرافیک زم چې دا کوم ګرافیک په دې باندې موږ لګول هغه ته ختمو نو دې ریسیټ ګرافیک باندې وکلیک کو صحیح شو نو دا به موږ سره راغلي دي دلته فارمیټ تراشو فارمیټ کې وګورئ نو دا به موږ سره چې کوم دا پکچر دی نو د پکچر چې کوم سټایلز موږ سره هغه سری شیپ افیکټس دی دلته موږ سره راغلي نو دا به موږ سره راغلي پکچر افیکټس راغلي ها چې کوم پکچر افیکټس موږ لګول غواړو ایزیلی لګول شو ٹھیک تا کنه ها بیا دلته رالم سیم اسټس دلته مې سوکو کنټرول زی مې کو صحیح شو پکچر مې راوړو اوس د پکچر فارمیټ کې کلیک کو بیا مخکې مونږ وګورو دلته لیکلي پوزیشن سیل کړی دی پوزیشن د دې پوزیشن پکې څه کار دی لایک زه رالم د دې دا سایز مې به ډیکریز کو او پیج مې اوم داسې زم چې دا کم پوزیشن دی دا څه کوم دا سنټر ته راوړم صحیح شو سنټر ته راځي سیم اس پوزیشن باندې کلیک کو دلته پکچر کې کلیک کو پکچر فارمیټ ته راشو پوزیشن کې لایک زه رالم زم چې دې سایډ ته راولم صحیح ده نو دا ټول موږ سره پوزیشن دی چې کوم پوزیشن موږ لګول غواړو ایزیلی موږ هغه پوزیشن څه کولی شو دلته ایڈجسټ کولی شو چې کوم پوزیشن کې موږ دا پکچر ایڈجسټ کوو ها نو دا به موږ سره راغلی دی پکچر پوزیشن راغلی ها بیا سیم اس ته زر عالم دلته مونږ وګورو نو دلته موږ سره یو بل کمانډ دی هغه ته څه وایو مونږ پکچر فارمیټ ته راشو پکچر فارمیټ کې هغه ته څه وایو ریپ ټیکسټ ورته وایو څه ورته وایو ریپ ټیکسټ ورته وایو زه دلته رالم د پکچر دا پکچر مې دلته نه ختم کو ایکوالز ټو رینډ مې واغشتو ټیک تا او دلته رالم انټر مې کو اوس دا موږ سره سیم اس د یو پکچر او مې زړ ها موږ سره چې کوم دا پکچر راغلی په ټاپ باندې موږ سره ټیکسټ راغلی لاندې موږ سره څه پکچر راغلی اوس که د پکچر کې کلیک کوم د پکچر فارمیټ کې موږ وګورو دلته لیکلي دی ریپ ټیکسټ څه لیکلي دی ریپ ټیکسټ سیم اس دلته د پکچر ریپ ټیکسټ باندې مې کلیک کو دلته لیکلي دی ان لاین وذ ټیکسټ زم چې ما سره کوم دا پکچر دی دا موږ سره په لاین باندې راشي نو سمپل ان لاین وذ ټیکسټ باندې کلیک کو صحیح شو ریپ ټیکسټ سره دلته کلیک کو سکوير باندې صحیح شو نو دی به سکوير ټایپ څخه موومېنټ پکې او د پکچر کې با چې کوم دا ټیکسټ راغلی دا بس کېږي اتوماتیکلی ایڈجسټ کېږي دلته وګورو
صحیح شو کنه. نو دغه لپاره به دا یو کمانډ یوز کو. سیم ایس ایس به لیکلی دی، ټایټ یې لیکلی دی. سیم ایس ایس موږ سره بل کمانډ دی الکه ترو پکې راغلی. دا ډیفرنٹ ټایپس چې موږ څه کوو دلته دا پکچر په دې باندې ایڈجسټ کول شو. ها ریپ ټیکس سره علم بیا دلته لیکلی دی ټاپ اینڈ باټم، مطلب دا چې ما سره کم دا ټیکس دی اوم دی په ټاپ باندې شو کیږي اوم دی باټم باندې. بیا لیکلی بیهایند دی ټیکس را سیلګلی دی بیهایند ټیکس. بیهایند ټیکس مطلب دا دی چې ما زره کم دا پکچر دی دا د ټیکس شي دا د ټیکس بیک ورډ ته لاړ شي او دا ټیکس موږ سره په فرنٹ باندې راشي. اوس که موږ وګورو دلته نو موږ سره د ټیکس د لاندې بالکل دا پکچر راځي. صحیح ده کنه. نو موږ سره دا کمانډ راغلی. ها دلته ریپ ټیکس باندې کلیک کو. ریپ ټیکس کې بیا لیکلی دی ان فرنٹ اف ټیکس، زم چې دا پکچر د موږ سره د دې ټیکس د پاس راشي ان فرنٹ اف ټیکس راشي. نو لپاره به دا کمانډ یوز کو. صحیح شو. پکچر کې وکړي کو ریپ ټیکس ته راشي دا به موږ سره ډیفرنٹ ټایپس اف کمانډز او ریپ ټیکس لپاره راغلي. ها ان فرنٹ اف ټیکس ته مو بیا موږ نیکسټ وګورل د لیکلي دی ایډیټ ریپ پوینټس لایک زرا علم دلته مې کلیک کو. سیم ایس دا به موږ سره پوینټس راغلي چې دا پوینټس په ترو باندې موږ څه کو دا پکچر ایڈجسټ کو. نو دلته ایڈجسټ کول شو. نو دا به موږ سره راغلي دی ریپ ټیکس راغلي چې باقي موږ سره دا ډیفرنٹ ټایپس اف کمانډز دي. ها دایته موږ څه وایو ریپ ټیکس ورته وایو. سیم ایس بیا موږ د پکچر فارمیټ کې وګورو دلته لیکلی سند فارورډ سند بیکورډ لیکلی. لایک زرا علم دلته دې سره مې څوک یو شیپ مې راواغشتو لایک ما دا یو شیپ دې سره ډرا کو. صحیح دی سمې ډرا کو دا شیپ مې دلته ډرا کو. صحیح دی یو پکچر رالو موږ سره یو دا شیپ رالو. که زه راشم د دې شیپ سلیکشن والم او دلته کلیک کم څه باندې سند بیکورډ باندې څه باندې سند بیکورډ. نو موږ سره چې کوم دا اوس ګوره د دې په ځای موږ اوم پکچر انسرټ کولی شو اوم شیپ. ها موږ سره چې کوم دا پکچر راغلی دی پکچر په بیک باندې موږ سره دا شیپ لاړ شي. سیم ایس بیا پکچر فارمیټ ته مې کلیک کو دلته رالم کلیک مې کو سند فارورډ باندې. صحیح شو کنه. نو که راشم د دې سلیکشن د بیک ورډ والم دلته شیپ فارمیټ ته راشو او دلته کلیک کو څه باندې په سند فارورډ باندې لایک دلته رالم کلیک مې کو څه باندې سند فارورډ باندې. نو بالکل فارورډ بکیږي. دلته فارورډ کې کلیک کو دلته راغلی برینګ ټو فرنٹ لایک ز فرنٹ را وصل ورنو دلته موږ سره کولی شو دا کمانډ په دې باندې اپلای کولی شو. که راشم د شیپ کې کلیک کوم او کلیک کو بس باندې سند بیکورډ باندې نو بالکل بیکورډ به راځي. دلته نو فارورډ راځي دلته نه بیکورډ شو دا به موږ سره رالو فارورډ را سره رالو. بیا به موږ سره سلیکشن پین راغلی. نو که سلیکشن پین باندې کلیک کو نو موږ سره چې کوم دا پکچر راغلی دلته نه هایډ کولی شو شو کولی شو هایډ ان هایډ دلته نه کیږي موږ سره. ها بیا نیکسټ مونږ وګورو دلته پکچر فارمیټ ته راشو دلته لیکلی په دې کې موږ سره الاین. اوس ګوره ما سره چې کوم دا پکچر راغلی د دې څه کوم زه الایمنټ کو لایک که زه راشم یو دا موږ سره راغلی یو دا دی شیفټ سره مې دواړو سلیکشن واغشتو داسې. صحیح ده. او دلته رالم کلیک مې کو الاین باندې. نو که الاین لیفټ باندې کوم نو لیفټ باندې به کیږي. که سیم ایس سنټر باندې کوم سنټر ته به راځي. سیم ایس زه رالم رایټ سایډ ته کوم رایټ سایډ ته به راځي. سیم ایس میډل کوم میډل ته به راځي. صحیح شو. نو دا ټول الایمنټ موږ سره راغلی چې کوم الایمنټ موږ کو ایزیلی کولی شو. دلته لیکلی الایمنټ باندې سیم ایس الاین باندې کلیک کو دلته لیکلی بس باندې په الاین باټم باندې چې باټم تر موږ سره د الایمنټ وشي. ټیک ده کنه. نو دا به موږ سره الایمنټ والا اپشن راغلی چې کوم الایمنټ اپشن موږ لګول غواړو دلته نه ایزیلی لګول شو. ها پکچر فارمیټ ته راشو بیا نیکسټ موږ وګورو دلته لیکلی دی ګروپ لایک شیفټ سره ما د دې سلیکشن مو واغشتو او د دې چې کوم موږ سره شیپ راغلی دی سلیکشن مې واغشتو. دلته رالم پکچر فارمیټ دا پکچر فارمیټ کې مې کلیک کو ګروپ باندې څه باندې ګروپ باندې. اوس موږ سره چې کوم دا پکچر دی او دا کوم شیپ دی دا خپلو کې ګروپ شو. نو که موږ وایو چې یو دوه آبجیکټ موږ خپلو کې ګروپ کول غواړو نو هغې لپاره به دواړو سلیکشن الو پکچر فارمیټ ته به راځو د ګروپ باندې به کلیک کوو. که نه واپس یې حد مو دلته به راشو کلیک به څه باندې ان ګروپ باندې. نو اوس پکې موږ سره ځان له یو دا پکچر رالو او یو پکې موږ سره دا شیپ رالو. نو دا د ګروپ نه بهر شو. شیپ سره به دواړو سلیکشن الو ګروپ باندې به کلیک کوو موږ سره بس کېږي دا به را سره ګروپ کېږي. ها بیا نیکسټ مونږ وګورو په دې کې پکچر فارمیټ ته رالم بیا لیکلی موږ سره په دې کې روټیټ دی لایک زه رالم دې زه داسې روټیشن علم 90 ډګري کې علم فلپ ورټیکل علم فلپ هوریزنټل علم. نو دا ډیفرنٹ ټایپس اف روټیشن دي. که مور روټیشن باندې کلیک کو نو دلته مونږ ولا څه ورکولی شو ابسولوټ روټیشن ولا ورکولی شو هایټ ولا ورکو ویټ ولا ورکو. صحیح شو. روټیشن پکې ورکو نو دلته موږ ایزیلی څه کولی شو هغه ایډجسټ کولی شو او لګولی شو. ها بیا نیکسټ مونږ وګورو دلته لیکلی دی هایټ. اوس که زه راشم د هایټ باندې دلته کلیک کوم نو د دې پکچر چې کوم هایټ دی هغه به انکریز کوي. صحیح شو. سیم ایس دلته مونږ وګورو بیا راغلی به کې ویټ نو دلته نه څه کېږي ویټ په راځي.
صحیح شو. نو دا هایټ او ویټ کمانډ د موږ سره ها. بیا دلته وګورو ته لیکلي کراپ. نو که د کراپ باندې کلیک کو نو موږ سره په دې کې لیکلي دی سٹارټ کې کراپ راغلی. نو دا پکچر موږ څه کولی شو ایزیلی دلته نه کراپ کولی شو چې څونه کراپ کو نو دلته نه موږ سره دا پکچر بس کېږي کټ کېږي وا. کراپ کول موږ څه ته وایي د یو پکچر څخه حصه موږ څه کوو هغه کراپ کو. دلته راشو انټر بټن به پریس کو هغه ایریا به موږ سره څه شي کراپ بشي. پکچر ته رالو پکچر فارمیټ کې وګورو کراپ باندې کلیک کو دلته لیکلي کراپ شیپ. اوس که ما سره یو شیپ ټایپ زه څه کوم کراپینګ کوم نو موږ سره بس کېږي دغه شیپ ټایپ کېږي. کراپ ته راشو کراپ ته مې کلیک کو لایک زه رالم دونه زه کراپ کوم داسې به راځي. کراپ ته راشو دلته کراپ شیپ باندې کلیک کو لایک زه هم چې د دې دا کراپینګ دی موږ سره څه داسې ټایپ کې وشي نو داسې ټایپ کې به کېږي. صحیح دی که نه. بیا رالم کراپ کې مې کلیک کو دلته لیکلي دی اسپیکټ ریشو زه هم چې ریشوز مطابق دی وشي لایک زه هم چې دونه ریشو کې دی وشي. صحیح ده څنګه چې موږ موبایل کې اسپیکټ ریشوز لګو او هلته څه کوو ایمیج کراپ کو دغه شان دی موږ سره په دې کې هم دا اسپیکټ ریشوز راغلي چې کوم یو موږ لګو ایزیلی لګولی شو. کراپ کې به کلیک کو دلته مې کلیک کو څه باندې پیل باندې پیل باندې نو موږ دلته موږ څه کولی شو دا کراپینګ چې کوم څونه راغلي هغه ټایپ موږ سره دا پیل کولی شو ها. پیل باندې به کلیک کو سیم ایس ته رالم کلیک مې واپس مې کنټرول زی کو. صحیح شو. اوس چې زما څونه دا راغلی نو دې مطابق په دې څه کې دا به فیلینګ کوي. سیم ایس کراپ ته رالو مې کلیک کو پیټ باندې نو دې بس کېږي د دې سلیکشن مطابق په دا پکچر څه کې دی به پیټ کوي را سره. ټیک ده که نه. نو دا پکې موږ سره راغلی دی کراپ کمانډ راغلی دی. ټیک ته دلته نه هایټ ورکو دې ځای نه ویټ ولا ورکو دا به موږ سره د دې پکچر چې کوم دا سایز دی هغه څه کوي دا دې ځای نه ډینوټ کوي. ټیک ته. نو دا به موږ سره څو د پکچر انزرشن چې پکچر به څنګه انزرټ کوو او بیا په هغه کې چې څومره پکچر فارمیټ کمانډز وو صحیح شو که نه نو هغه هم څه کوو 1 by 1 هم ډسکس کړل. ټیک ته. انشاءالله په نیکسټ کلاس کې بیا موږ د پکچر پس چې کوم دا شیپس کمانډز راغلي دي دا به ډسکس کوو. والسلام.